هله منجم چې زما په جدیت به پوه شوی ډګرواله. شاباشه هر به بیا ووینو. ته د هغه لیونې خبره ته وګوره چې څه وایي. لیونیه زموږ ډګروال ته ته تسلیم شي. توبه ښه یې که نه؟ ښه یم ته؟ ښه یم ښه یم. کاکا تاسې ښه یې ځوانانو؟ ښه یو کاکا. مونږ ښه یو. له جګړن بوزګورد سره خبرې کوو چې چیرته دی. امر پرځای کېږي جنرال صاحب. امرم پر ځای کېږي جنرال صاحب. جګړن صاحب هله زر کوه ګرانه. جنرال صاحب کوتان دی. د سیمې امنیت ونیسئ. امر وکړئ جنرال صاحب. جګړنه له سیفو سره اړیکه نه ټینګېږي. موږ فکر کوو چې سګنال یې پرې کړی. موږ هم همداسې فکر کوو جنرال صاحب. تاسې اوس چېرته یې؟ جنرال صاحب بیا د مزل ته دوام ورکوو. خو د دې لپاره چې د سیمې له ترهګریزو ډلو سره مخامخ نه شو په ډېر احتیاط سره مخ ته ځو. دا کار موږ ځنډوي. پوه شوم جګړنه، ډېر ښه کار کوئ. که په لاره کې له کومې نښتې سره مخ شوئ نو په تاسې باندې نور هم ناوخته کوي. په اړیکه کې اوسېږو. امنه پر ځای کېږي جنرال صاحب. الهامه هله ودرېدل نشته اتلانو. اوف موږ له څه ډول یو حالت سره مخ شو. وایي چې باید بیړه وکړو، خو کله چې بیړه کوو د نورو ژوند لږ وخت سره مخ کېږي. ډګرواله کېدای شي چې جګړن ډېر وختونه لري. کېدای شي چې هغه هلک ډېر وختونه لري. که غواړې چې هغوی ژوندي پاتې شي نو باید ته تسلیم شي. زه هسې نن فکر نه کوم چې جګړن ډېر وخت ولري. ډګروال صاحب دا تاسې څه کوئ؟ له مخې نه مې لرې شه سیفو. نه والله چې نه لرې کېږم. سیفو تر ټولو ښه لاره همدا ده. څنګه تر ټولو ښه لاره ده؟ زه تسلیمېږم سیفو. تاسې به هم له دې ځای نه ووځئ. داسې یو کار نه کېږي ډګرواله. موږ دې کار ته اجازه نه درکوو. کارتیا شو زم جنګېږم. خیر دی داسې مه کوئ. د جګړن خان وخت نه دی پاتې لورې. نه پوهېږئ زه بله چاره نه لرم. همدارنګه د دې هر څه یوازینی مسؤل زه یم. دا هر څه زما له ماله وشول. لږ تر لږه اوس څه ته چې اړتیا ده هغه کوم. تاسې ته یو فرصت پیدا کېږي او کان ژغورل کېږي. ډګروال صاحب قربان دې شم داسې مه کوه. ګوره جنرال صاحب کوتان همدارنګه جګړن حیدر دلته د راتلو لپاره ټولې لارې ازمایي. زه په دې ښه پوهېږم ډګروال صاحب. قربان دې شم خیر دی لږ نور هم صبر وکړه. خیر دی. وایم چې جګړن خان نور وخت نه لري. په دې نه پوهېږې لږ تر لږه په دې ژوند کې یو ځل بیا اجازه نه ورکوم چې زما له ماله څوک مړه شي. والله چې نه لرې کېږم. ډګروال صاحب د هغه د ژغورلو لپاره څه مې چې له وسې پوره وي هغه کوم. هیله کوم داسې مه کوئ. نه ډګروال صاحب موږ ته د دې کار اجازه نشو درکولی. ډګروال صاحب هغه شیطان تر سبا سهاره پورې وخت درنه که. قربان دې شم خیر دی په تمه کېږو. لږ نور هم په تمه کېږو.
خدایا هر ځای چې وینم فکر کوم چې هلته زما زوی دی ته هغه ماته وساته ته هغه ماته وساته لویه خدایا ته له هغه سره مرسته وکړه ته هغه ته قوت ورکړه ته هغه ته ډېر همت ورکړه لویه خدایا ته خو ډېر لوی ذات یې د ټولو مخلوقاتو خالق یې زموږ اولادونه چې د دې ښایسته بیرغ لپاره جنګیږي د دې ښایسته هېواد د پرمختګ لپاره او د دې ملت د هوساینې لپاره جنګیږي خدایه دې وساتي هغوی روغ رمټ بیرته موږ ته راورسوه چې د هغوی په بیرته راتګ سره زموږ په کور کې خوشحالي راشي زموږ په کور کې ګلان وغوړېږي خوشبويي خوره شي ته دې بیچاره وچاره ساز یې زموږ د کړېدلو میندو غږ اورېدونکی یې خدایه ستا په هر کار کې حکمت دی ته زما زوی زما کان ته زموږ د ټولو اولادونو ته زموږ د عسکرو زموږ د عسکرو ساتنه وکړه لویه خدایه لمر راوخته اوس نو چې هر څه کېږي وجه شي اندېښمن یم چې ډګروال به څه پرېکړه کړې وي خو تر اوسه کوم حرکت نشته مشره خو موږ هر ډول چمتووالی نیولی سمه ده موږ ورته خپل روسیه ګواښ کوو نور نو د ډګروال خوښه ده هیله کوم لاسپیکر راکړه بیا هیله ده ډګرواله کوم وخت چې مې درکړی و هغه پوره شو زه ډاډه یم چې ته به اتلولي کوې او د هغو لپاره به خپل ځان قرباني کوې زما غږ اورې ډګرواله حالا نور نو له هغه ځای راووځه څنګه چې دې د ترک عسکرو اتلولي خوښېږي حالا نو راووځه ډګرواله خدای دې ته ووهي میرلنه زما دا سترګې به ستا وژل کېدل هم وګورې ډګروال صاحب قربان بشم خیر دی داسې مه کوئ بله چاره نه لرو سیف د کان حالت خراب دی له دې ډېر وخت نشو ځای کولی هغه او تاسې په ښکاره ډول ډګروال صاحب ګوره اتلان به راورسېږي تر څو چې رارسېږي موږ یې زغمو هغوی نشي رارسېدلی سیف دې کار ته وخت نشته مه تسلیمېږئ ډګروال صاحب زموږ ځان له تاسو قربان تر څو چې عسکر رارسېږي موږ مقاومت کولی شو هو والله وګورئ زموږ ډاکټر لور هم رښتیا وایي اتلان موږ دلته همداسې نه پرېږدي قربان وشم ډګروال صاحب ډګروال صاحب ډګروال زویا ته مه راپاڅېږه داسې مه کوه ګوره هیله کوم نور د حالت خرابېږي ډګروال صاحب داسې مه کوئ ډګروال صاحب پام کوئ چې داسې یو کار ونه کړئ ډګروال صاحب زه ښه یم اتلان رارسېږي د هغه بېچاره پوښتنه مو پوره کوئ کانه ما ته یوه وسله راکړئ ما ته هم یوه وسله راکړئ تر اخره پورې جنګېږو ډګروال صاحب جنګېږو ارامه اوسه ډګروال صاحب زه ښه یم ډګروال صاحب ما ته یوه وسله راکړئ ما ته هم یوه وسله راکړئ ډګروال صاحب نشم کولی کانه دا یو لیونتوب ګڼل کېږي زه له تاسې سره داسې نشم کولی داسې نشم کولی ډګروال صاحب داسې مه کوئ ډګرواله زه ډاډه یم چې زما غږ اورې زه تا ته 3 دقیقې وخت درکوم
که چېرته د باندې راونه وټې هغه ځای په حوالو ژوم او ټول به مړه شئ ډګروال ټول به مړه شئ زه دې کار ته مجبور یم زویه زه مجبور یم سایفو دا زر تر زره ترکیې ته ورسوئ کان وژغوره دا باید ژوندی پاتې شي ډګروال صاحب ډګروال صاحب داسې مه کوئ داسې یو کار مه کوئ ډګروال صاحب موږ نه تسلیمیږو ډګروال صاحب داسې یو کار مه کوئ ډګروال صاحب ډګروال صاحب هیله کوم داسې مه کوئ
راورسېده. لانا جيبي وړاندې لاړ شئ. یو څوک دی له کومه ځایه پیدا شول؟ هرومرو عسکر راغلي دي. ته څه وایې د چا ښکار نشي راتلی؟ اوس خو راغلي. لانا جيبي رازیلانو فکر مه کوه چې زموږ کسان بې کسد یو هېڅوک نه لري. څوک چې موږ ته کافان ګڼي موږ هغوی په ځمکه کې ښخوو. ومولیدل رازیلانو په ځمکه کې یې ښخوو. دې مې دوباره بم غورځوونکی تیار کس مرایا درکوه. امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. سالچوکه دا هغه راکټ چې په ځای بل څوک ونه درېږي هله. امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. اتلانو د هرې مرمۍ په بدل کې یو مړی غواړم. د هرې مرمۍ په بدل کې یو سر غواړم. چا چې داسې ونه کړل چاره یې کوم. په خبره پوه شوئ؟ امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. دا ځای د هغوی په هدیره باندې بدلوو. زما په خبره پوه شوئ که نه؟ امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. جګړن صاحب هرومرو پس مسه کې دي. انشاءالله چې ښه به وي. انشاءالله چې جګړن کان ته به په وخت ورسېږ ملګرو. انشاءالله باتوره خدای لوی دی. هله دوام ورکئ. الیاسا ته خو ښایي که نه؟ که یم دویم بریدمنې. هله نو دوام ورکړه. په موږ باید څه ونه شي. ډېر پام کوه. امرم پر ځای کېږي لومړی بریدمنې. تر څو مو چې دنیا وي ختم کړي باید په موږ څه ونه شي. همداسې ده. هله زر کوه. ډېر شکر دی خدایه. ډګروال صاحب د اتلانو ډله راغله. قربانې چې په ډېر ښه وخت کې راورسېدل. ما خو تاسو ته وویل که نه؟ راغله زما زمریان راغله. جګړه ده. د اتلانو ډله راغله. ډګروال مه وژغوره. راځي صاحب راځي. د اتلانو ډله هر وخت راځي. لږ نورې هم وزغمه له دې ځای نه ووځو. ځان دې مه ستړی کوه که نه. موږ تا زر تر زره روغتون ته رسوو. سیفو هله موږ هم له هغوی سره امر مرسته. پر ځای کېږي. چنګیز ته ټپې هم دلته پاتې شي. نه ډګروال صاحب ښه یم جنګېدلی شم. سمه سونا د کان له څنګ نه مه لرې کېږي. اندېښنه مه کوئ. هله ډېر پام کوه. آفرین ته میرا. آفرین ملګریا په لاسو دې برکات شه. هله یو دانه زما لپاره ورکړه. هله ملګریا وروسته یې. همدومره باسته زمریانو. امر پر ځای کېږي دوی بریدمنه. کوڅه ډاکو. جګړن صاحب ډګروال کوپوز مې ولیده. سیفوي په څنګ کې دی. دواړه جنګېږي. که جګړن کان اب کوي نو کومه ستونزه
نشته جګړن صاحب. اندېښنه مه کوه باتوره، بزرګ ملګری زغمونکی دی، په اسانه همت له لاسه نه ورکوي. زمونږ ټولې مرمۍ خلاصې شوې. حسن هم هغوی موږ ته ډېره اړتیا نه لري. والا د اتلانو ډله او چالاک حیدر ډېر په غوسه دي. له دې ځای نه زموږ د ویستلو لپاره تیږه په تیږه باندې نه پرېږدي. حق دې دی چې حیران شې صاحب. هغوی زما کسان دي، خو زه چې هر ځل د هغوی وړتیا او کارونه وینم ډېر حیرانېږم. والا زه هم حیرانېږم. حالا به والا وونه ولوئ. ستاسې له خدای نه قربان شم، وګوره والګود. هغه مل نن چېرته دی هېڅ غږ نه راوځي. له کوم ځای نه به ننداره کوي، چېرته به پټ وي، یا هم اوس به د تښتېدو لپاره ځان ته لاره لټوي. اشرف موږ باید زر لاړ شو. جګړه څنګه کېدای شي؟ اشرف ولې رښتیا وایي؟ باید لاړ شو. ډګروالا ډاکټر دلته نه خلاصېږي، نه خلاصېږي، دلته زه دې په خپل لاس ووژنم. خیر سرداره وخت دی چې له دې ځای نه لاړ شو. سم خبرې کوي. هله تښتو له دې ځای نه تښتو. بیړه به کاله زرکبه دفاعي ډزې به کوي، ډزې به کوي، ډزې به کوي، ډزې به کوي. هله زرکبه دفاعي ډزې به کوي، بیړه به کوي زرکبه. خیر څه به تښته. رازیلانو تاسې هېڅ نه ختمېږئ، خدای مو وبخښه، هېڅ نه ختمېږئ، څومره ډېر یئ. ختمېږي جګړن صاحب. دا ټول یو ختموو یې، کیسه یې مفتوو، ټول یې ختموو. را میدان ته شئ رازیلانو، را میدان ته شئ. باتوره باتور ملګري ارامه اوسه، ارامه اوسه. وګوره زه څومره ارامه یم، وګوره. جګړن صاحب نه، زه هم ارامه یم، خو یوازې ارامه مه اوسېږئ، دوی ټول ختم کړئ. ارامه مه اوسېږئ، دوی ټول ختم کړئ. دا ټول رزیلان همدا اوس ختم کړئ. امره پر ځای کېږي جګړن صاحب. راځه. الیاسا کینې خواته چې تښتېده هغو چاره وکړه. امرم پر ځای کېږي. بې شرفه راځه را نږدې شه. سالچوکه داسې ښکاري چې ختم شول جګړن صاحب. ښه ده، ختم شو. اوس نو په احتیاط سره وړاندې ورځو. هله پوه شوم جګړن صاحب. سالچوکه راځه زمری. زه ستاسې له خدای نه قربان شم. ته د دوی داسې راتګ ته وګوره. ډګروال صاحب وایي. ډګروال صاحب ښه یې که نه؟ مونږ ښه یو، خو جګړن خان سره هېڅ وخت نشته، سخت ټپي دی، باید زر تر زره یې ولېږدو. ډګروال صاحب زه زر ګورم. لورې سونا حالت یې څنګه دی؟ هماغسې دی ډګروال صاحب، ته به یې اوس هم ډېره ده. کله په هوش راځي، خو بیا بېرته بېهوشه کېږي.
زه همدا اوس ټاپ ګورم ډګروال صاحب. سمه ده تورن. مرمۍ ته نه ده باید راوویستل شي. زه د ته پوهنځي محصله یم. سونا د یو نږدې ترکمنانو له کلي نه ده. د کان لپاره یې ټوله شپه هڅه کړې. ژوندی اوسئ. سمه ده د تبې لپاره مور ته پیچکاري کړې مې ده، خو بیا هم ورته کولی شو ځکه چې له ما سره درمل خلاص شول. ملګرو د سیمې امنیت ونیسئ هله. له ما سره شته زه اوس ورته کوم. څنګه یې ګیراوره؟ تاسې ښه یې ډګروال صاحب؟ هله بیړه وکړه بیړه وکړه. سمه ده جګړه صاحب اوس یې ورته کوم. بوز وکړه. حیدره بوز وکړه. راغله یاره. راغلو ملګریا راغلو. باتوره جګړن صاحب ولې نو ځان ډوکه یاره. هر څه چې وایي حق دی ملګریا، هر څه چې وایي حق دی. له هغه وحشي ځناور سره مو څه وکړل حیدره؟ د هغو ټولو کیسه مو مفته کړه بوز وکړه ملګریا. اوس به ټول د کارغان د خوراک شي، اندېښنه مه کوه. ډګروال صاحب ما تاسې ته ونه وایم چې اتلان را رسېږي. ډګروال صاحب د اتلانو ډله هر وخت را رسېږي. موږ خپل کاس چاته نه پرېږدو، اتلان خپل کاس چاته نه پرېږدي. همداسې ده زویه، همداسې ده. زه په تاسې ټولو ویاړم. الیاسه ډګروال صاحب په سمانه اوس بدلوم، وروسته بیا حرکت وکړو. سمه ده سمه ده الیاس. زه ښه یم الیاسه، زه د زمري په څېر ښه یم. هو ښه یې جګړن صاحب. جګړن صاحب ماشاءالله چې ښه یې. خدای دې له تاسې نه راضي وي. زه ستاسې حق نشم ادا کولی جانې. خدای دې تاسې ښه کړي. جګړن تورن هله له ما سره راشه. امرم پر ځای کېږي. سیف و تم راشه. امرم پر ځای کېږي. چېغ ده ملګري، کله چې پانسمان خلاص شو بیا له دې ځای نه ځو. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. بیړه وکړئ. الیاسه لږه بیړه وکړه. سمه ده لومړی بریدمنې. تاسې ښه کېږئ جګړن صاحب، ښه کېږئ. ښه کېږم چغلم، ښه کېږم، ښه کېږم. دمیره څه خبره ده؟ وخت لري ښاغلی دمیره؟ وخت؟ نه اوس هیڅ نه لرم. ته کله وخت پیدا کوې دمیره؟ نه پوهېږم، کېدای شي لږ وروسته. جګړن صاحب جګړن خو دې د امرودو په ټول خرڅ کړ. که غواړې نور نو ماته حیدر ووایه. ها جګړن صاحب فکر کې ډوب شوی وم، بخښنه غواړم. ډوب شوی وې؟ ته په ژورو اوبو کې ډوبېږې دې میرته وره. اوس د دې کار وخت نه دی. ها اوس به دې چاره وکړم. لاړ شئ تذکره راوړئ زر کوئ. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. الهامه تذکره له ما سره شته. هله هوار یې که ستا کار خلاص شو که نه؟ خلاصېږي لومړی د بریدمنې. هر څه لپاره له تاسو نه ډېره مننه کوم، ستاسې حق نشو ادا کولی. هیله کوم تاسې چې له موږ سره څه کړي دي د هغه په بدل کې ما هېڅ هم نه دي کړي. زرکوه سمه ده جګړن صاحب. خلاص شو لومړی بریدمنې. غرنۍ لاره ډېره لنډه ده ډګروال صاحب. دا لاره یادوئ ډګروال صاحب؟ هو ډېره لنډه ده، خو له بده مرغه چې ډېره ډاډمنه نه ده، خو داسې ښکاري چې موږ بله چاره هم نه لرو. سمه ده تورن. ډګروال صاحب اندېښنه مه کوئ، موږ هغه رسوو. ډګروال صاحب په تاسې باندې هغه شرمین دی، میرلین دی، هر څه چې دی همغه در باندې برید کړی و. هو جګړن هغه خبر شو چې تاسې دلته یې له دې فرصت نه ګټه واخیسته. همداسې که نه ډګروال صاحب؟ همداسې ده همداسې ده.
جګړن صاحب ژوندی اوسې چېرته ډګروال صاحب مونږ چمتو یو تللی شو مهرباني وکړئ سمه ده حرکت کوو چېرته سمه ده ښاغلی فکرته د هر څه لپاره ډېره مننه کوم ژوندی اوسې هیله کوم ډګروال صاحب دا څه معنا لري حق دی راوبخه بابا بخلی مې دی دویم بریدمنه بشک یم امر پرځای کېږي جګړن صاحب جګړن حیدر دی جنرال صاحب اورم جګړنه جنرال صاحب ډګروال کوپوز او جګړن کان ته ورسېدو سیفو هم ورسره دی جنرال صاحب د ډګروال کوپوز او د سیفو حالت ښه دی خو د جګړن کان حالت وخیم دی موږ حرکت کړی دی لومړنۍ مرسته سیمې ته نږدې د ترکمنانو کلیوالو ورسره کړې خو موږ باید جګړن کان زر تر زره روغتون ته ورسوو سمه ده جګړنه ټلیفون ډګروال کوپوز ته ورکړه امر پرځای کېږي جنرال صاحب ډګروال صاحب جنرال صاحب کوتان دی امر وکړئ جنرال صاحب کوپوز ښه دی ژوندی اوسې جنرال صاحب په حالت پوهېږم کله چې قرارګاه ته راغلم زه بیا تاسو ته بشپړ راپور درکوم څه ته چې اړتیا وه هغه کوم څه چې وشول د هغه لپاره ډېر خواشینی خو زه ډېر مجبور زه هیله لرم چې ما درک کړي اوس د دې خبرو وخت نه دی کوپوزه کله چې راغلی بیا خبرې کوو ټپي عسکر او ډله راواخله ډاډمنې سیمې ته ځان ورسوه نور چمتووالی موږ نیسو امرم پر ځای کېږي دویم بریدمن چورلکه دې په سرحدي غونډ کې د چمتووالي په حالت کې په تمه شي کله چې ډاډمنې سیمې ته ورسېدل چورلکه دې پرواز وکړي باید بیړه وکړو امر پرځای کېږي جنرال صاحب زه هم دلته یم هیله لرم چې له کومې وسلوالې ډلې سره به مخ نه شو ډګروال صاحب دا ځای د دوزخ منځ دی ستونزه نشته که اړتیا شوه جنګېږو خو د کان حالت ډېر خراب دی مرمۍ اوس هم دننه ده ټوله شپه دغه رزیل میلن لپاره وجنګېده وروسته یې بیا معامله وکړه والله توران صاحب که چېرته تاسو لږ نوره هم ناوخته کړی وای ډګروال کوپوز هغه رزیل میلن ته تسلیمېده د جګړن کان او زموږ د ژوند ژغورلو لپاره والله ډېره لویه اتلولي ده ته ورته اتلولي ووایه سیفو زه ورته قرباني ورکول وایم یعنې ډګروال پرته له کوم شک نه تسلیمېده څه چې ډګروال صاحب لیدلي هغه احساسانه نه دي رښتیا وایې ډګروال صاحب د جګړن کان حالت نورم خراب شو ملګرو سره د دې ونې لاندې راوړئ الهامه د میره شاوخوا ته امنیتونه امر پر ځای کېږي اوس غمی جګړن صاحب ډګروال صاحب ته باید ډېره زیاته ده جګړن صاحب لږ اوس کې اوس غمی جګړن صاحب زه لاس په کار کېږم ډګروال صاحب زه ورته یو بله پیچکاري کوم خو هغه مرمۍ باید راوویستل شي مرمۍ ډېره دننه تللې ده زه یې دلته نشم راویستلی
ډګروال صاحب څه کوو؟ ډګروال صاحب ما په خپل ژوند کې ماته په خپل یونیفورم کې د شهیدېدل خیال لیدلی ډګروال صاحب. کاش کانا زویا بوزوک ملګريه دا څه ډول خبرې کوي ها ملګريه داسې کار نشي کېدلی شهیدېدل نشته مونږ ته نه پرېږدو ملګريه هر څنګه چې کېږي مونږ ته رسوو بوزوک ملګريه شهیدېدل نشته هغه یونیفورم به ته واغوندې بېرته به د زمري په څېر عسکر شي داسې کار نشي کېدلی ملګريه نه اتلولي یوازې یو لوړ ځای ته د رسېدو په معنا نه ده، نه هم د ستورو په څېر د ځلېدو او تیاره کېدو په معنا. سمه ده، اوس نو ماته ښه غوږ شه. دنده دې بل چا ته وسپاره. راتلونکې برخه زه غواړم چې شخصا ته خپله د کانمور ته خبر ورکړې. له هغوی سره چې چا مرسته کړې پلټنه کولی شي. د کلي ترکمنانو ورسره مرسته په هر کوي. حال ته بیړه وکړه، زه ژر تر ژره نتیجه غواړم. سلوات وروري جګړن خان کان باید هلته نه وای تللی حیدر کان باید هلته نه وای تللی په داسې زور ښودلو سره موږ نشو ډارولی کسان دې ځان سره واخله له دې نه ورک شه موږ تا ته د ویلو لپاره هېڅ هم نه لرو